لکه څرنګه تاسو ته غونډ ته د میډیا په واسطه سره موږ دا یو میسج نن کنوي کوي چې سبا په 5 بجې باندې په کړیکوټ کې د امن متعلق یوه عظیمه جرګه کیږي. په دا کې موږ سټوډنټ ته، مشرون ته، دیکندرون ته، تجارتیون ته، د ساوت وزیرستان، د لور وزیرستان، هر مکتب فکر خال ته، په دا کې سیاسي ته، په دا کې غورځنګ ملګري ته غونډ ته موږ دعوت ورکوي چې په دا احتجاجي جرګه کې چې دا غونډ شرکت وکړي. لکه د ډېر وخت نه د وزیرستان چې پر امن پوته شوی دی، دا د موږ د کوم د مشرونې، د علما کرام، د سیاسي خلکې، د ولسي پاڅون د زیات کردار و. په حواله سره باندې سبا په کړیکوټ کې یوه عظیمه شان جرګه کیږي. موږ دا کې غواړو وزیرستان ځوانانو ته دا یایي چې په دا کې لازمي شرکت هم وکړي چې موږ دا میسج دنیا ته ورکړي، موږ دا میسج حکومت ته ورکړي چې وزیرستان پر امن خالتای، امن غوړي. دا ذمہ داری د امن د سرکار دو، سرکارو موږ ته امن روکوي. که سرکار امن نشي روکولی، سبا موږ نوی لایحه عمل پځې کې پیش کوي.